د ارګ تاریخچه ارګ د یوې لویې کلا په منځ کې کوچنۍ کلا ته وایي چې د برجونو درلودونکې او د فرمان د ورکوونکې د اوسېدو ځای وي. کابل ښار پخوا د یوې لویې کلا په څیر و. هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل د غرونو پر سر ښکاري او لاندې راکښته سوي تر کابل ښار راچاپېره سوي وه. د یادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ سو شپږ دروازې یې درلودلې چې په دې نومونو مشهوره وې. په دې مزان کې د کندهاریانو دروازه، د سردار جهان خان دروازه، د سلام خانې په برخه کې سپینه دروازه، د عیدګاه جومات تر شا دروازه، د ګذرګاه دروازه او د بالاحصارو خواته لاهوري دروازه وه. د دغو دروازو عمومي اداره په اوسني شاشدره کې وه چې کېدای سي همدا د شاشدرک نوم په همدې خاطر پرې ایښودل سوی وي. له دې دروازو څخه یوه هم په اوسني پښتونستان واټ کې راوتلې وه چې اوسنی